بسم الله الرحمن الرحیم. واقعا که تاسو لومړۍ لوبه لیدلې هغه مونږ ګټلې وه، خو بدبختانه دولت زدران کیج ډراپ کړه، نو هغه مونږ ګټلی شو. او دویم میچ که تاسو وګورئ نو مونږ ته یو ستر هدف راکړ، هغه علامل یې دا و چې مونږ مس فیلډینګ وکړو. دا دریم میچ د چې مونږ بیټسمینانو ته کیچونه مس کوو او همغه چې مونږ ته یو غټ هدف راکول کېږي. که نه سر کې تاسو که لیدلي ویکټه بالرانو ته ډېر سپورټ کوله، مونږ نه باید 150 160 نه ډېر نه وکړي. نو همغه و چې ټارګېټ لږ لوړ راکړه، خو بیا هم موږ هڅه وکړه پوره چې دغه ځای ته راورسېدو. خو بدبختانه زه هم آوټ شوم، رحمت شاه هم لږ سیټ ولاړو آوټ شو، اکرام رن آوټ شو، نو دغه لوبه مو وبایلله. راشد خان یو T20 سپیشلیست کپټان ده، نیشنل ټیم کپټان هم ده، نو هغه راتګ سره به پلیران نور هم زړور شي او نور ډېر زیات به افرټ کوي، ځکه چې راشد خان نو واقعا کله چې کپټان پوره افرټ کوي او خواري کوي نو پلیران هم ورسره پوره خواري او محنت کوي. نو انشاءالله سبا ته به راځي، که سبا رانغی بل سبا سهار کې راځي نو موږ غرمه کې لوبه لرو، انشاءالله راتلونکې لوبه کې به وي انشاءالله. ټیم ته کتو سره ګورو چې کپتان کوم پلان راکوي، کوچ کوم پلان راکوي، نو همغه شی لوبه کوو. نن که تاسو لیدلې موږ سر کې 2 دانې داسې رن آوټ وشو چې یو حضرت زازی او بل زبیر اکبري و، نو هلته رنز هم کم و. موږ رحمت شاه ته مو وویل کپټان ته چې باید موږ وکړو چې اټیکینګ لوبه وکړو تر څو دغه وروستي 3 ورځې سرکل پاتې د دې نه فایده واخلو. نو همغه موږ فایده واخیستله، خو بیا هم ټارګټ ډېر لوړ و، نو تا به کوشش کوو چې هر اور کې 10 منډې 11 منډې وکړي، نو همغه چې وکټ موږ د لاسه ورکړې. T20 لوبه خو داسې چې باید اول شپږ اورو کې ته فایده واخلې، بیا میډل کې لږ 1 او 2 نیم بونډري راسي، او اخر کې باید تاسو سره دومره فنیشري چې ته کولی شي غټ شاټونه ولري او هغه شاټونه ووایي یو ښه ټوټل ورکړي. نو همغه تاسو خبره چې موږ سر کې اوپنران لوبه نشي کولی، لکه مطلب سټارټ ښه نه راځي، نو ځکه موږ نشو کولی چې هغه 180 او 200 هدف ته ځان ورسوو.